दरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दले उलमा व किरामो पर इजाज़त दाजान साहिबान मशरान अदे टोलो कशरान पर इजाज़त माँ और मौली से अफसर सर में मसलहातों के चेहरा पर पारसी हुआ का पुख्तो हुआ खो दा पारसीवाना रून हम देर दी खो आजी से अब ताल्लुक दे पुख्तनो सर हम देर दे नो मसला दाव शुजदा पर पुख्तो के हुआ नो खैर दे दा टोल पुई को पुख्तो बांधे दे हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह यौ लोया सानिहरा चा बांधे कोर उड़ानश दे चा पतक बांधे चा पतलो बांधे खले उड़ानश और दे चा पतलो बांधे इलाका वतन उड़ानश हाजी साहब ज़बदा उलमा शेद उलमा ओ तुलबा ओ यो क़िबलागाह रूहानी हो यो हकीकत जैसे इंतहाई सूफी और आशिक़ को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारी साहब अजुल्ला कारी अजीज़ुल्लाह साहब ज़ देर दे खुशाली न दर तवायम ची आजी से अमर न दे यो जानशी निश्ता दास्तर की पे यखीगी ज़ दुआ ला वर्गले माल तनो माँ और तवी ची हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह दे नबी अलैहिस्सलाम आशिक़ माया का खबर के अंदर तो दुआ करी वो जोर दे खुदा है नबिया में दे ख्वाजा से अब और शेर होता हुए पदे हिंदुस्तान की यह वली तिरसवे दे सुल्तानुल आरिफिन फिल हिंद नव्वर अल्लाह मरक़दहु ख्वाजागान मौलाना दीना देखो राजा देखो राजा ना देखो राजा दा मुला देखो बेपड़ी राजा दल तराजा रो सरल तकिया दल तराजा माँ स्तासु खिदमत के अर्ज़ को हिंदुस्तान के दा डेर लोई सड़े तेर सड़े दा पिंज गुते बराबर नहीं दा टोलो तो यव शांति मुगोरा दे के लोई लोई खलकस्ता न हर जन जन अस्तो न हर मर्द मर्द खुदा पंज अंगुश यकसान न कर न हर सड़े सड़े न हर अखज अखजे दुम रलोए सड़े दे सैब ददो उस्ताद दे उस्मान हिरौनी नवरल्लाहु मरक़दहु वे हज लाड़ू वे ची मुल्तज़म शरीफ तो उधरे दो दा यमीनुल्लाह दे दा मुल्तज़म शरीफ दा से दे लका खिलास से अल्लाह ताला दर की दे कुदरत वे चदल तो उधरे दो दा ज़माना उस्ताद ला सुचत या इलाहुल आलमीन मुइनुद्दीन दा कबूल इलाहुल आलमीन मुइनुद्दीन कबूल का दाज़मा बचे दे हमारा उस्ते से ये बचे हमारे जवाब देगी
وی د ملتزم نه آواز راشو معین الدین را قبول کړه وی چې حرم مدني ته لاړو علی صاحبه الف الف صلاة و سلام چې مخامخ مخصوصي دې شریف ته ودرېدو ما ته بچیا سلام وای رسول الله صلی الله علیه وسلم چون کی زما کہ دا طاقت نہ ہو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې سلام وای خو خپل شیخ حکم ما السلام علیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک نه آواز راغی وعلیکم السلام یا شیخ المشایخ البر والبحر دومره غټ سره دسه وای عثمان هروی استاد محترم ما ته وایي وی تبریک دی مبارک دل لقب درک زمونږ عقیده ده د اهل سنت والجماعت خصوصا د علماء دیوبند رحمهم الله انبیاء علیهم الصلاة والسلام عموما دوار جهان سرلار خصوصا په قبر کې معل جسد و روح زنده ده دا زموږ عقیده ده زموږ ایمان دی یو تابعی دی سعید بن مسیب رحمه الله د یزید په وخت کې حمله وشو په مدینه منوره باندې 3 ورځې اذان ونشو په مدینه منوره کې د په دواړو سترګو باندې وړوندو د مدینه منوره کې دنه په مسجد شریف کې پاتې شو 3 ورځې پس چې صحابه کرام راغلل دنه پوښتنه وکړه چې صاحب ستاسو سترګو کار نه کو نظر کار نه کو تا ته څه معلومات کې د وخت مانځه هغه ورته كنت اسمع همهمه من قبر النبي صلی الله علیه و آله وسلم ما به د نبی اسلام مبارک د قبر نه خفیه आवाज اورید خفی आवाज دا د دې او دغه چې وخت مانځه دی امام د مدینه منوره امام مالک رحمت الله علیه ثلاثیات احادیث د بیانې د موطا ډېر لوی عالم تر شوی دی یو شپېته کاله درس حدیث ورکړی د مخامخ تجای رسول الله صلی الله علیه وسلم 61 سال خو چې بعضې وخت کې به په حدیث کې اشتباه راغله دا سر به یې ښکته کړ یو 2-3 دقیقې چې سر به یې اوچت کړ یا رسول الله راته داسې وویل ما ته یې داسې نو خواجه صاحب یو شعر ویلی دی با مالک دوزخ بگو کز من مراد خود مجو با مالک دوزخ بگو کز من مراد خود مجو ہر لحظه من در عشق او در دوزخ سوزیدم وی مالک د دوزخ ته وایا که خواجه دوزخ ته بوزي خو سوځوای ما وی سبا وای وی زه د نبی علیه السلام په عشق کې سوځېدلی یم سوخته را کم سي نه مې سوخه زه سوځېدلی یم د رسول الله صلی الله مبارک په عشق کې با مالک دوزخ بگو کز من مراد خود مجو هر لحظه من در عشق او در دوزخ سوزیدم او بیا پښتو کې حاجی صاحب دي خو مقصد هم دغه دی خو هغه پښتو ده او دا پارسی ده هو بوایم ای مالکا خبردار شاه دا کم منصبدار دی جهنم هغه ته مالک وای ہو بوائے میں مالکا خبردار شاہ لاس رانوڑے پا امان محمدی امام صلی اللہ علیہ وسلم لاس ران دینے کی پا امن دے رسول اللہ کے راغلے میں سے دے جنت سمرا آشیا چیدی دے غا کنٹرول یو ملائک دے رضوان ارتوائی اے رضوانا دے جنت جامع ذراوڑا خبر نہیں چنات خوان محمدی
انشاءاللہ العزیز حاجی صاحب ګیره سپینه وه تقریبا حاجي قاري صاحب وی چې سن ازنوات بالا شته بس دی نو بس دی صاحب شیخ الحدیث قطب الزمان رحمه اللہ رحمة واسعہ استاد الکل فی الکل مولانا عبدالقدوس جان سے رحمه اللہ دی موسی ولی کامل سے آغا بیان کھا ما توقع خو دا خبری آوری دا پکاری گی بیا سے ای بیان کھا اسے کہ رئیش بدے حاضریو کی چالی دلے سے او دیر لوئی سڑے اسے قماندان محمد گل ما تا خبر کولا اول طول وفات دی اللہ دی غریق الرحمت کی ویدی گزرگاہ کی شیخ سے مرحومو وی قسم پا خدای دی چی دا مخ مبارک تا ما کتین شوامی مقامی چشمانے میں کر تاب ندر دا مخ دی دسترگو دا تاب نو اسی مقاومت نشکولی دا سی وی رانا پکی اسے نو آغا بیان کو وی عالم دفن شو چی دفن شو حساب شروع شو پا قبر کی یو کتاب دے حاوی الفتاوی لے جلال الدین سیوطی نور اللہ مرقدہ پا دو جلد کے لئے پا دے جلد اول کی لکلی دی حاوی الفتاوی لے جلال الدین سیوطی نور اللہ مرقدہ منافق اعاذنا اللہ من النفاق منافق قبر کے کیوں خود لیشی سلوی خرج اور سرائی صاحب کی گی قبر کی چل روسو مسلمان چی قبر کے کیوں خود لیشی نو آغا سرائی صاحب کی گی ہوش پہ ہفت روز ہفت سب ہوش پہ وہ رضی مسلمان سرائی صاحب کی گی اجمالی زبدا ہوائم چی تفصیلی حساب قیامت کے روان دے خود بنا دے پا دے اجمال کدا اجمال صحیح شو تفصیل میں انشاءاللہ صحیح را لے خواہ یو خبر لکلینا چی دے اول شپین اونی ساتھ چی سوک دے خبر کے کیے خود تروم شپی پورے ان یطعم عنہو دنس ورکوی طعام حسب توفیق وش پوری پرلا پسی صدقاو پرلا پسی دا ورکوی دا آغا فتوہ ورکڑی دا سیب دے خبری دے اول شپین اونی سات تر وم شپی پوری بیا رستو تا تا اختیار دے خود دا وش پی پرلا پسی ستعام پا خوا خیراتی ورکوا او دا زمان عقیدہ دا چی دا رسی وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقت معنہم نفن لهم صاحب دے شرقائد پا دے آخر کے بدا عذاب القبر من چی لگی دی زمان دا عبارت دے دے وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقت معنہم نفن لهم پا دعاگانو دے جواندو مڑو تا صدقات دے جواندو مڑو تا فائدہ میں لگی نو کچرتا یو سڑے وائی چی بنی آدم مرشی نو تیگا شی یعنی سانگ شود یا کلخ شود نو دا دیر غلط خبر گئی سے معتزلہ دا عقیدہ دا چی سڑے مرشی آگا تیگا تی جوڑا شنو آگا پا ثواب پوئی گی پا عذاب نا عذاب قبر نمانی انہیں ثواب قبر منی زمونگ عقیدہ دادے چی دے پا ثواب ہم پوئی گی پا عذاب ہم پوئی گی پا دے ہندوستان کی عالم تیسرے دے شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ پا اساتین دیوبند کے لئے غٹ سڑے دے تک گشتی کتب خانہ وائی وائی کلا کلا دے عوام و تم لگ وقت دی دان دیر و خیار خلق دے دا سے موچ دا مولانے دے پسند پوئی گی دا صرف مولایان خود پوئی گی دا عوام ہم پوئی گی وی زما پا ہمسائے کی دو دیقانان و باسو
خو شاه صاحب وایي چې دغه وخت کې زه د 6 کالو په عمر کې وم، 6 ساله بودم. او 6 ساله دې دواړو دهقانانو باس راغی چې د عذاب قبر روح لدی که جسد لدی که دواړو لدی. عوام خلق دی باس کوي وروره. شاه صاحب وایي چې ما ورته غوږ کېښود، دوی یو مثال ورک چې دا عذاب چې دی نو دا روح او جثې دواړو لدی. وی څنګه؟ مثال طور سره یو سړی دی، لاسونه یې روغ دي، سترګې روغې دي، بنا دی، لاس هم برابر دی لیکن مفلوج دی د قدمونو نه، پښې کار نه کوي. یو سړی داسې دی. بل سړی دی لاسونو پښې روغ دی خو نظر یې کار نه کوي، خو مخامخ باغ دی د مالټو. نو دا شل سړی وایي چې زه خو خامم پیژنم، میوه پخم پیژنم، خو خطی نشم، پښې کار نه کوي. دا ړوند سړی وایي چې زما پښې لاسونه کار کوي، سترګې کار نه کوي، ټول خام به راوشو کوم نو فایده نه کوي. نو څه چل وکړو؟ وی دې شل ته وي چې زما دې اوږې ته وخېږه. نو دا شل یې د خپل اوږې ته وخېږاو او دغه لاسونه سترګې خو برابر وي، د باغ د لاندې ګرځېدو هغه به شو کول صاحب. او د باغ یو کونج کې کېناستلو، دا مالټې دواړه خوري او مالک راغی کوته کې لاس کې د پیمانې دواړه دیوالو دي کنه صاحب. که چېرته دا ړوند نه وای د شل څه نه شو کولی، که دا شل نه وای د ړوند څه نه شو کولی. وایي 14 کاله پس ما یو مستند تفسیر احکام القرآن 14 کاله پس می دغه مثال په یو معتمد تفسیر کې ولیده چې 6 کالو عمر کې ما دا مثال د یو زمیندار او دهقان نه مې اورېدلی. نو شیخ صاحب بیان کو، وی یو عالم خبر کې کېښودلی شي، چا په نظر د کشف باندې ولیده. وی چې حساب کتاب را سره شروع شو، چا ورته چې څه حساب وشو؟ وی چې حساب را سره شروع شو نو لږ ډار را باندې راغی، یا الله خیر یا الله خیر یا الله خیر. حساب له کمزورتیا وه. وایي الہ العالمین جل جلاله من او طرف نه خبر راغی سپین ږیری دی، ضعیف دی او د 80 کالو دی، معاف مې په ګناهونو. چې څه وخت ږیره د سپینه شو بیا یې بیلچې ورته ونیسه، بیا د ملایکو وایي ګوره او کوم وایي دا ځوان دی د دیوالو قابل دی صاحب، ځان بوډا کا بیا درته څه نه وایي. شاه منصور بابا به وي ځان الله تعالی ته لل بودل که چې په هیڅ کې نه بیا درته څه نه وایي، که ځان د نیک بیا دې وایي. ځان داسې غریب غریب کا، ځان ورته کمزوری کا، بیا ورته ملایک څه نه وایي. وایي دا سپین ږیری دی، څه ورته مه وایه صاحب، ږیره سپینه ده صاحب. او دا سپین ږیري قدر هر څوک کوي. حدیث مبارک کې رالل، استاد محترم بیان کو رحمه الله، نو چې ما ته لکه طالبانو ته دا درس ورکو چې ته په موټر کې ناست یې، مثال وخت بسونه پخوا زمانه کې مثال حساب د پاکستان، چې داسې دې وکتل یو سپین ږیری سړی ستا نه مشر ولاړ دی، دا چوکۍ ورته پرېږده. ما یې صاحب که ږیری خریلی، وی چې ږیره ښه بیا مه پرېږده، خو ځوان دی برید ته وایي، دا خو ږیره خلی دی صاحب. وی چې ږیره یې پرېښي ورته صاحب پرېږده، و چې ږیره یې خریلی خو دی برید ته وایي صاحب، دا خو ځوان دی. نو داسې کار وکړه چې ملایک ګوره قبر ته راځي او بیا ورته ګوري، نو چې په ځوانۍ حالت کې ویني بیا کوتک ګزار کوي، وایي دی تکړه دی کوتک زمولی شي، نو دا ږیره ورته پرېږده. یو ملګری زما و یو ټوکه خبره ته وکړم، هغه ږیره نه پرېښوده، آخر یې پرېښوده. ما څه چلو شو؟ وی واده مې نه و کړی، دا ښځې ږیرې والا اکثر نه خوښوي، نو ږیره مې خریله چې واده مې وکړو، هسې به راسره نه تښتېدی نه چې اوس مې ورته ږیره پرېښوده. اوس هسې به رانه تښتېدی نه شي، اوس مې ورته ږیره پرېښوده. زما یو ملګری دی خان دی صاحب، خوشدل خان،
ما خوشدل خان حاجی صاحب ته دا ګیره خان دی صاحب ما ته مدینه منورې ته ځې او نبی اسلام مبارک ور خفه کېږي ستا په مخ ګیره نشته وی ورېږه زه مصلحت کوم نو کور والا هم تلل چې مصلحت یې وکړو نو ګیره یې پرېښوده نو بیا یې ورځې راته خبره کو چې کډې راته وي چې دا ګیره ته ډېر اوږدېږي نه وی ما ورته وی چې پرېښودو کې مې تا سره مصلحت کړی اوس د کار ورسره نشته کوم طرف ته دا ګیره ځي صاحب ورسره کار نشته اجغاري صاحب څه وایي څه وایي نه څنګه وایي موږ څه کوو وچ ګوره موږ د خان د خولې نوکران چې بس نو بس ستا بس خلاص موږ ختمانه وکړو